سلامونه می قبول کړئ قدرمنو دوستانو. امید لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله یاستئ. دوستانو د نن په دې ویډیو کې به موږ تاسو سره په دنیا کې د کېدونکو داسې عجیبه قسم ودونو په اړه معلومات شریکو چې تاسو به مخکې هیڅ کله نه وي اورېدلي. دوستانو تاسو به په خپل ژوند کې ډېر مختلف قسم ودونه لیدلي وي او د ډېر عجیبه قسمه رسمونو په باره کې به تاسو خبرې اورېدلي وي. خو په دې ویډیو کې تاسو سره د داسې یو واده په باره کې معلومات شریکوم چې که تاسو دا واورېدل نو ډېر زیات به حیران شئ چې داسې خلک هم په دنیا کې شتون لري چې د داسې بېهوده او ناروا رسمونو منلو ته هم تیار دي. دوستانو د هرې جینۍ دا ارمان وي چې یوه ورځ د هغې واده وشي او د دې کېدونکي خاوند دې ته هر قسم خوشحالیانې ورکړي او هغه د واده نه مخکې د خپل کېدونکي خاوند خوبونه او خیالونه ویني چا سره چې هغه ټول ژوند تیرول غواړي. دوستانو نن موږ تاسو سره د داسې یو ملک په باره کې خبره کوو چېرته چې د جینکو ودونه د هغوی د پلارانو سره کیږي. بالکل تاسو صحیح واورېدل، دا جینکۍ د خپلو پلارانو سره ودونه کوي. په بنګلادیش کې اوسیدونکي یو قوم چې هغوی ته د دغه ځای په مقامي ژبه کې منډې ویل کیږي، په دې قوم کې دا رسم او رواج دی چې د دوی ودونه د دوی پلارانو سره کیږي. که وکتل شي نو دا د دنیا هغه قوم دی او هغه جینکۍ دی چې د ماشوموالي نه ورته د خپل خاوند په اړه معلومات وي چې دا زما خاوند دی. دوستانو ممکن تاسو زما خبرې اورئ نو تاسو به ډېر زیات حیران یئ، خو دا حقیقت دی. دوستانو زمونږ د ویډیو جوړولو مطلب دا نه دی چې تاسو سره دروغ معلومات شریک کړو او یا تاسو خفه کړو، بلکې مونږ غواړو چې تاسو ته معلومات درکړو چې په دنیا کې داسې خلک او داسې قومونه هم شتون لري. دوستانو له تاسو نه یوه هیله لرم که زمونږ چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی او دا ویډیو په اول ځل ګورئ نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل همداوس سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم وهئ چې زمونږ هره راتلونکې ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسیږي. دوستانو په دې قوم کې اوسیدونکي هره جینۍ خپل پلار ته د خپل خاوند په نظر ګوري او ټول عمر د خپل پلار خیالونو کې اوسیږي. د بنګلادیش په منډي قوم کې دا رسم اوس هم موجود دی او دا خلک دا خبره بده نه ګڼي ځکه چې دا رسم د ډېر پخوا نه را روان دی او اوس هم چلیږي. خو لیکن تاسو ته به معلومه نه وي چې د دې بېهوده رسم آغاز کله وشو او دا کله شروع شو او تر ننه پورې ولې قایم دی. دوستانو په منډي قوم کې د جینکو ودونه په ډېر کم عمرۍ کې کیږي او که د داسې جینکو خاوند بیا مړ شي نو داسې جینکو سره بیا هیڅوک هم واده نه کوي او هیڅوک هم کونډې ښځې په دې قوم کې نه خوښوي، نو مجبوراً دا جینکۍ بیا د خپل پلار سره ودونه کوي. او که د یو جینۍ ښه رشته رانشي او هغې پسې یو ښه کورنۍ رشته راونه لیږي نو بیا هم مجبوراً دغه خلک خپل پلار سره ودونه کوي او په دې قوم کې هیڅ یوه جینۍ د دې رسم نه انکار نشي کولی. او که داسې کونډې ښځې پسې رشته هم راشي نو رشته کوونکې دا شرط هم ږدي چې که د دې جینۍ یوه لور وي نو هغه هم باید دغه سړي سره واده وکړي او په دې طریقه باندې د مور او لور واده یو سړي سره کیږي. په بنګلادیش کې د دې قوم 100 لکه خلک اوسیږي چې دوی نن هم دا رسم او رواج مني. دوستانو د دې رسم په باره کې ستاسو څه خیال دی؟ کولی شئ موږ سره خپل نظر په کمنټس کې شریک کړئ. دوستانو تاسو کولی شئ دا خبر په انټرنیټ باندې هم سرچ کړئ او ټول معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو تاسو خان کلیک چینل ګورئ او که غواړئ چې تاسو ته نورې هم دغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل همداوس سبسکرایب کړئ چې تاسو هر وخت د سیمې او د نړۍ له حالاتو نه خبر وساتو. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.